کابل ښار کې د یو شمېر سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي په وروستیو کې کاروبارونو کې ښه والی راغلی دی. په افغانستان کې د اوږدمهاله جګړو وروسته د ډاډمن او سرتاسري امن له ټینګښت سره ډیری بهرنیو پانګوالو او سیلانیانو افغانستان ته مخه کړې ده چې د هیواد له لرغونو سیمو لیدنه کوي او همدارنګه ځینې نورو بهرنیانو دلته پانګونې ته لیوالتیا زیاته شوې ده چې د هغوی تګ راتګ د سیاحتي شرکتونو په کاروبارونو مثبت اغیز کړی دی. الحمدلله فعلا از کشور آلمان من خودم بیشتر زیادتری آلمانایی که در کشور آلمان هستن چون خودم اونجا زندگی کردیم به خاطر ویزه افغانستان اقدام کردن، ویزا گرفتن و فعلا توریست و کسایی که میخوان سرمایه گذاری کنن بیشتر در افغانستان آمدن چون ما زیادتر در نمایشگاه‌های مثل قطر، مثل عمان، مثل دبی اشتراک میکنم و فعلا الحمدلله سرمایه گذارای خارجی زیادتر فعلا فوکس دارن که بتونن سرمایه گذاری کنن در افغانستان. بعضی ورونه چې مثلا تللی دي خارج ته هلته سرمایه گذاری کوي دغه درې چې د خپل افغانستان ته زمونږ د وطن ته درې شي د جا نه خارج افغانستان نه خارج ته تللی دي هلته سرمایه گذاری کوي ګټه چاته ده خو نورو هیوادونو ته ده دغه قوي سرمایه دار کړی سي او دلته سرمایه گذاری وکړي زمونږ ډېر ستونزې او مشکلات به حل سي او زمونږ هغه بیکاره ورونه چې وزګار دي نو هغوی به هم پکار شي هغه ګټې هغه پیسې چې د موږ خارج او تجار وړي هغه باید افغاني تاجر ته لاسته ورشي تر څو پورې د افغانستان وضعیت او د افغانستان حالت ښه برابر شي نو په دې کې انشاءالله تعالی حکومت هم تاسې سره همکاره ده او چې تاسې هم هغه اخلاص وکړئ چې کوم د خپل ملک سره مناسب ده او د خپل وطن په خاطر باندې د موږ او تاسې کوم مشکل د خلکو حل کېږي په دې کې انتهایی کوشش وکړي. دغه سیاحتي شرکت په کابل ښار کې نوې څانګه فعاله کړه چې له دې مخکې په هیواد کې دننه او ځینې نورو بهرنیو هیوادونو کې د څو څانګو په لرلو سره فعالیت ترسره کړی دی. نمایندگی خودم رو افتتاح کردیم که ما چند نمایندگی در کشورهای مختلف داریم، در کشور ترکیه، در کشور آلمان، در کشور قطر، در کشور عمان، در افغانستان و همچنین در کشور بحرین و این 13مین نمایندگی ما بود که ما به خاطر سهولت برای هموطنان ما و ایجاد خدمات بهتر 13مین نمایندگی خود را با فعالیتش آغاز کردیم. هیوادوال د سیاحتي شرکتونو له مسؤلینو غواړي چې د ویزو او ټیکټونو په بیو کې د کموالی راولي ترڅو بهرنیو هیوادونو ته تلونکو هیوادوالو ته اسانتیاوې رامنځته شي.